اوس د مفتي صاحب د جواب لپاره جاوید اختر صاحب ته بلن ورکو. لومړی به زه دا درته ووایم، تا وویل چې کائنات نه وه، نو وخت هم نه و، هیڅ نه وه. څنګه نه وه؟ خدای و، خدای موجود و. که خدای و نو وخت هم و. دا چې تا وویل چې زما سره منطق سته او ستا سره هم منطق سته، نو ثابته یې کړه. د خدای ثابتول خو زما کار نه دی. برټراند رسل ډېره ښه خبره کوي. که زه دا دعوا وکړم چې د چایو یوه چاینکه د مریخ په 4 طرفونو کې شاوخوا راګرځي، نو دا ستا کار نه دی چې ثابته یې کړې چې په مریخ کې د چایو چاینکه نسته، بلکې دا ثابتول زما کار دی، ځکه ما یې دعوا کړې ده. د خدای د موجودیت دعوا مذهبي خلک کوي، نو زه یې ولې ثابته کړم چې خدای نسته؟ تر څو چې ته ما قانع نه کړې، تر هغو یې زه نه منم. دا ستا مسؤلیت جوړیږي چې ثابته یې کړې. اشه که داسې فکر وکړو چې مذهب او د خدای منل انسان بهتره کوي، نو یو کار وکړه، د نړۍ نقشه راواخله، ټول هغه ځایونه په نښه کړه چیرې چې مذهب زیات دی. هغه که لاتین امریکا وي، منځني ختیځ وي، یا پاریس وي، یا د هندوستان هغه سیمې وي چیرې چې مذهبیت زیات وي، همدا نقشه یوه څنګ ته کښېږده، بله نقشه راواخله، په هغه کې هغه ځایونه په نښه کړه چیرې چې بېانصافي، زور، جبر، د ښځو حقوق تر پښو لاندې کول، ظلم او دیکتاتوري وي. د دواړو نقشو به یوه وي. اوس دا راته ووایه چې د دې استعمالي ترکیب څنګه دی؟ د دې استعمالي ترکیب څه دی؟ د سړک پر غاړه چې عادي دواګانې خرڅېږي، هغه هم د استعمال ترکیب لري. څومره خراب هېوادونه او خرابې ټولنې چې دي، هغوی ټوله ظلم د خدای په نوم کوي. دا که ښه کوي او که بد کوي، له دې سره زه کار نه لرم. د ویسکي د شرابو یو سور بوتل به دې لیدلی وي، کله چې په هغه یو روښنایي ولویږي ډېر ښایسته معلومیږي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته، ځکه هیڅ چاته یې تاوان نه رسیږي. خو د همدې شرابو استعمال بیا غلط دی. د مذهب تصور غلط دی، استعمال یې غلط دی، تل غلط وي. انساني تاریخ وګوره، اوس هلته وګوره، نړۍ وګوره، هندوستان وګوره، څه روان دي. عقیدې والا او د خدای منونکي خلک څنګه خلک دي؟ آیا هغوی خلکو ته انصاف ورکوي؟ آیا ښه انسانان ځینې جوړ سوي؟ د دې دوا ګټه څه شي ده؟ که دا دوا ګټه کوي، خو زه به یې هم استفاده کړم، خو زه د دې دوا هیڅ ګټه نه وینم. که کوم انسان مذهبي وي او ښه انسان وي، زه د هغه بیخي ډېر احترام کوم، ځکه زما دا فکر دی چې د مذهبي کس ښه کېدل زما تر ښه کېدو ډېر سخت دي. یعنې یو مذهبي کس چې سموي، دا سخته ده. د هر شي یو حد وي. ته څومره منډه وهلی سې، څومره نه سې وهلی، څومره وزن پورته کولی سې، څومره نه سې پورته کولی، څومره لیرې لیدلی سې، څومره لیرې نه سې لیدلی. سالم عقل د نیکیو په اړه هم همدا وایي چې د نیکیو لپاره یوه برخه او اندازه سته. یعنې ستا په وجود کې یو څه ښه او نیکي پرته ده. که ته سهار خپل عبادت ځای ته ولاړ سې، تر عبادت وروسته ښه احساس کوې چې ما خو ښه کار وکړ، و خلکو ته خوراک ورکوې او یوې کونډې ته مرسته ورکوې، ستا ټول نیکي او ښه کارونه ته بې ځایه مصرفوې. څومره ښه چې په تا کې موجود وي، هغه تا ټول و نورو ته ورکړل. تاسې مذهبي خلک خپله ښه برخه ټوله په بېمعنا ډول ضایع کوئ. تر هغه وروسته که یو څه شرافت تر پاتې سي، نو سمه خبره ده. زه خو خپله ټوله نیکي او ښه له ځانه سره ساتم. په انسان کې محدودې نیکي او ښېګڼې موجودې وي. که هغه د خیرات او صدقاتو له لارې خلکو ته ورکړي، نو دته به څه شي پاته سي؟ زه خو خپله نیکي نه ضایع کوم، ټولې مې خپل په ځان کې ساتلي دي. ګواکې زه له نیکیو څخه ډک یم. له جاوید اختر صاحب څخه ډېره مننه. تر هر څه مخکې باید د وخت خیال وساتو او کله کله خو باید تر خپل وخت مخکې خبرې خلاصې کړي. پر همدې ځای و مفتي صاحب ته بلنه ورکوو چې د جاوید اختر صاحب د جواب لپاره سټیج ته راسي. مهرباني مفتي صاحب. اصلي ستونزه دا ده چې جاوید اختر صاحب سم نه دی پوه سوی، یعنې د خدای د ذات، صفاتو او وجود په مفهوم باندې سم پوره نه پوهیږي. جاوید اختر صاحب وایي
که د کائناتو د خلقت تر مخه خدای و نو وخت هم باید وای. ګوره وخت د کائناتو جز دی، یو عجب الوجود باید بې زمانه وي، ځکه هغه خپله د وخت جوړونکی دی، نو هغه څنګه باید پر وخت وي؟ که هغه فضا جوړه کړې وي نو هغه به خپله څنګه په فضا کې موجود وي؟ که هغه د وخت او فضا پابند وي نو بیا به وخت او فضا څنګه جوړه کړي؟ نو دا خبره غلطه ده چې خدای و نو وخت هم باید وي. بالکل نه، د وخت پابنده موږ یو، هغه نه دی. موږ په فزیکل نړۍ پورې تعلق لرو او هغه مابعد الطبیعه واقعیت دی چې بې زمانه موجود دی، وخت اړتیا نه لري. دوهم څه جاوید صاحب د چای د چاینکي مثال ورکړ چې په هوا کې ګرځي او حواله یې د برټراند رسل باندې ورکړل. ستونزه همدا ده چې موږ د شیانو ترمنځ توپیر نسو کولی. تا چې کوم مثال ورکړ همدا یو تصور او خیال دی، او زه چې څه ثابتوم د منطق او عقل له مخې لازمي حقیقت دی. د تصور او خیالاتو له مخې خو هر څه ویلی سو. مثلا په مشتري سیاره کې یو ګلابي پیل دی یا بل څه او بل څه، د دې په کائناتو څه؟ په دې سره ته دا هر څه نسې ثابتولی. زه تا ته بنیادي علت وایم یا واجب الوجود بیانوم چې د هغه بغیر د کائناتو خلقت هیڅ امکان نه لري. بله یادونه دې د مذهب او ساینس وکړل چې مذهب ساینس چلوي. همدا زموږ موضوع نه د اختر صاحب، که پر دې بحث کوم نو وخت له لاس ورکوم. مذهب او ساینس زه هیڅکله شاته نه پرېږدم او نه په سپکه او کمه سترګو ورته ګورم. بله خبره جاوید اختر صاحب د نقشې په اړه وکړه چې تاسې نقشه در واخلي او وګورئ چې کومو ځایونو کې مذهب دی هلته به بېانصافي، ظلم، دیکتاتوري او جبر او زور وي. ښاغلي جاوید اختر صاحب همدا کار ما کړی دی. ما یوه دنه نقشه د منځني ختیځ او یوه دنه د اروپا نقشه راواخیستل. د منځني ختیځ نقشه مذهبي سیمه وه او د اروپا نقشه د لیبرالو او ملحدینو سیمه وه. تر ټولو ډېر ظلم، جبر او د زنا قضیې د لیبرالو او ملحدینو په نقشه کې وې. د ملل متحد د راپور له مخې درته وایم دا معلومات زه له خپله کوره نه راوړم، بلکې د یو این یا ملل متحد د راپور له مخې درته وایم. په اروپایي هیوادونو کې چې د لیبرالو او ملحدینو سیمه ده 81% کارګر طبقه ښځې د جنسي تاوتریخوالي سره مخ دي، خو په منځني ختیځ کې دا شی نسته ځکه هغه مذهبي سیمه ده. بله خبره تا وکړه چې د یو مذهبي انسان لپاره ښه انسان کېدل زما په پرتله سخت دي. یعنی یو مذهبي کس نسبتا و تا ته په سختۍ سره ښه انسان کېدای سي او ته تر هغه ښه انسان یې. د دې مطلب دا دی چې له خدای څخه علاوه له تا سره هم د ښه او بد معیار سته. زه غواړم چې په محاوروي ډول د سوال او جواب په توګه پر همدې موضوع له تا سره وروسته بحث وکړم. په دې موضوع به له تا سره وروسته بحث کوم. اوس د مفتي صاحب د جواب لپاره جاوید اختر صاحب ته بلنه ورکوو، مهرباني وکړئ. جاوید اختر صاحب تاسو د بحث لپاره 4 دقیقې وخت لرئ او له دې څخه وروسته به محاوروي بحث شروع کیږي. د سوال او جواب برخه، یو به سوال کوي بل به جواب ورکوي. لومړی خو مفتي صاحب موږ بې وسلې کړو، وایي چې په عقل سره دا معامله نه حل کیږي، په منطق ورته رسېدلی نسې ځکه دا میټافیزیکل حقیقت دی. میټافیزیکل یو عجیبه لغات دی، چندان یوه ماته معنا هم نه ده معلومه، بل چاته هم نه ده معلومه. خلکو ته داسې ښکاري لکه دا چې خورا لوی شی وي. ته وایې چې وخت اول نه و، نو چې وخت اول نه و نو بیا ولې وایې چې خدای همیشه و؟ همیشه به وي. همدا همیشه لفظ خپله وخت دی. همیشه و، همیشه به وي. دلته د همیشه څخه مطلب وخت دی. که وخت نه وي نو همیشه بیا څنګه؟ دا نړۍ چې هغه پر قادر دی د هغه بغیر یوه پاڼه هم نسي ښورېدلی او هغه مطلق ځواکمن دی. دا نړۍ څنګه مخته روانه ده؟ د دې نړۍ څه حال دی؟ 45,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 10 کالو کم وه په غزه کې مړه سول. له لوږې او ډیپټریا مریضۍ څخه مړه سول. ډیپټریا یو عجیبه وژونکې مریضي ده. د ناروغ په ستوني کې جوړیږي، ماشوم شین کیږي او ساه نسي اخیستلی. د قادر مطلق څخه به مو دعا غوښتلی، هغه خو ستاسو په ورځني ژوند کې مداخله کوي. هغه دا هر څه ویني. که هغه رښتیا هم وي نو چې زه دې دنیا ته ګورم د هغه په زړه کې هیڅ رحم او عزت نسته. دا څه کوي؟ ته خو مطلق ځواکمن یې، قادر مطلق یې او هر ځای حاضر یې. ته خو هلته غزه کې وې، تا لیدل چې غزه کې ماشومان څنګه مړه کېدل. اوس ته غواړې زه ستا عبادت وکړم؟ تر تا خو هغه زموږ صدر اعظم لا ښه دی چې یو څه پاملرنه کوي. تاسې د چا عبادت کوئ؟ دا نړۍ له بې انصافۍ، ظلم، جبر او تشدد څخه ډکه ده. دا مه وایاست چې هغه هر څه ویني او یو ورځ به ووایي او یوه ورځ به حساب کوي. که هغه هر څه ویني مداخله نه کوي نو بیا تاسې دعاګانې ولې غواړئ؟
تاسې په دعاګانو کې ورته وایاست چې زما دغه کار راوکړی. د دې معنا دا ده چې هغه مداخله کولی سي، هغه و تاسې ته دنده درکولی سي، بل کس ته یې نه ورکوي ځکه تا دعا کړې دی. نو چې هغه تا ته دنده درکولی سي، د لور واده دې کولی سي او زوی ته دې ګرین کارټ اخیستلی سي، لږ تر لږه خو دې دا ماشومان له مرګ څخه هم وژغوري. که د دې نړۍ کوم مالک وي او مطلق ځواکمن چلوونکی ذات وي، نو بیا به دا نړۍ همداسې روانه وي. زه خو غواړم چې داسې څوک نه وي. که داسې څوک هم وي نو بیا دا بیخي د شرمندګۍ خبره ده. مننه.